سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. څلوېښتم څپرکی د فرعون د وژلو هڅه. زه چې د مصر په دربار کې نه وم، د فرعون سردرد سخت شوی و او د هغه پر روح اندېښنه واکمنه شوې وه. د اتون د معبد ستر کاهن آمی د دې لپاره چې فرعون آرام کړي فیصله وکړه چې د محصول ترلاسه کولو وروسته کله چې نیل مستیږي او اوبه راخیژي نو د فرعون لپاره 30 کلن جشن جوړ کړي. فرعون تر 14 کلونو ډیر حکومت نه وکړی، خو دا چې 30 کلن جشن ورته جوړیږي کومه ستونزه نه وي، ځکه چې له ډیرې مودې راهیسې په مصر کې دود داسې و چې فرعون کله وغواړي نو کولی شي د خپلې واکمنۍ د 30 کلن جشن جوړ کړي. کله چې زه مصر ته ننوتم محصولات ټولیدل او کروندګر د غلو دانو د پریمانۍ له امله تر پخوانیو کلونو څه ناڅه خوشحاله ښکارېدل. څه ناڅه خوشحاله د دې لپاره وایم چې بیخي خوشحاله هم نه ول، ځکه چې د غنمو دانو د پخوا په شان سرې نښې او ټاپې درلودې او کلیوالو همغه شان په وحشت او ډار سره غنم مصرفول. زه وروسته پوه شوم چې د مصر سوداګر د ازیرو او فرعون ترمنځ د سولې پر تړون ډیر خوشحاله ول، ځکه چې د دې معاهدې له امله د مصر او سوریې ترمنځ بیرته سوداګري پیلېدله. له سیاسي پلوه مصر ته د بابل د استازي سفر ډیر اهمیت پیدا کړ، ځکه چې د بابل سفیر د خپل پاچا بورابوریاش یوه خور له ځان سره راوستله چې د فرعون ښځه شي او غوښتلې له فرعونه وغواړي چې خپله یوه لور بورابوریاش ته ورکړي. فرعون ته د نجلۍ ورکول او له فرعونه د لور غوښتل دا ښکاره کوله چې د بابل پاچا نیت لري د هاتي د خطر پر وړاندې له فرعون سره متحد شي. کله چې مصریان خبر شول چې د بابل پاچا د فرعون لور د خپلې میرمنې په توګه غوښتې ده نو حیران او هک پک شول، ځکه چې د پخوانیو دودونو پر اساس د فرعون د کورنۍ د غړو سپېڅلې وینه باید له بهرنیو وینو سره یو ځای نشي. خو فرعون پر دې وړاندیز خفه نه شو. البته زه پوهېدم چې په باطن کې ډیر خواشینی دی چې لور به یې له مصره لرې شي او بابل ته به ولاړه شي، ځکه چې فرعون ته یاد دی چې په وارونو د میتاني شهزادګۍ د دې لپاره چې د مصر د فرعون ښځه شي مصر ته راغلي او دلته مړې شوي دي، نو ډارېده چې د هغوی لور به هم په بابل کې مړه شي. له دې سره یې د بابل له پاچا سره دوستي دومره مهمه ګڼله چې له دې فداکارۍ سره یې موافقه وکړه. خو هغه نجلۍ چې باید د بورابوریاش میرمن شوې وای 2 کلنه وه او فرعون د بابل سفیر ته وویل چې خپله لور به په مصر کې د بابل پاچا ځانګړې کړي او د بابل سفیر له یوه لوري او فرعون به له بل لوري د بابل د پاچا او د فرعون د لور په استازیتوب منګی مات کړي چې بورابوریاش پوه شي د فرعون لور د هغه میرمن ده او کله چې پیغله شوه هغه به بابل ته واستوي. د بابل سفیر دغه حل لاره ومنله. کله چې زه د افق ښار ته ولاړم فرعون د سر له خوږېدو کړېده، خو له ازیرو سره د سولې د تړون لاسلیک کول او دغه راز د بابل او د مصر د اتحاد خبرې پر فرعون ښه اغیزه وکړه او هغه یې د پاچاهۍ د 30مې کلیزې په جشن کې د ګډون لپاره چمتو کړ. د اتون معبد ستر کاهن آمی په ډیر پرتم سره د اخناتون د سلطنت 30 کلن جشن جوړ کړ او د مصر د جنوبي برخې اوسیدونکو ته بلنه ورکړه چې خپل استازي په دې جشن کې د ګډون لپاره راواستوي. هغوی هم خپل استازي راواستول او پر برګو خرو یعنی ګورخر او زرافو سپارول. ځینو استازو کوچنۍ بیزوګانې په لاس کې درلودي چې د هغوی په لاسونو کې هم توتیان ول. د مصر د جنوبي اوسیدونکو له سره مریان راوستي ول چې هغوی فرعون ته د دې سیمې د اوسیدونکو له لوري ظاهرا د طلا، فیل، عاج او له خاصو لرګیو د شترمرغ له بڼکو جوړ صندوقونه فرعون ته ډالۍ کړل. خو زه پوهېدم چې آمی دغه شیان د فرعون له خزانې ایستلي دي او په نمایشي توګه د مصر د جنوبي برخې اوسیدونکو ته ورکړي چې فرعون ته یې ورکړي او خلکو هغه صندوقونه چې مریانو په سرونو ایښي ول یو بل ته ښودل او ویلي چې دغه صندوقونه له سرو زرو ډک دي، خو زه خبر وم چې صندوقونه تش دي. فرعون په دې دوکې خبر نشو او خیال یې وکړ چې په رښتیا د مصر د جنوب اوسیدونکو دغه ډالۍ ورکړي دي. د هغوی د وفادارۍ له کبله او بیا دا چې ډیر شتمن دي خورا خوشحاله شو، ځکه چې که شتمن نه وای دغسې ډالۍ یې نشوی ورکولی. خو د بابل د سفیر ډالۍ حقیقي او ګرانبیه وي او د فرعون د سلطنت د 30مې کلیزې لپاره د کورتا وزیرو له لوري هم استازي راغلي ول.
د کورت سفیر څو دانې میناګانې او د طلا جامونه چې په ډیره ښکلې بڼه جوړ شوي ول فرعون ته ورکړل او دغه راز د خوندورو نباتي غوړیو څو منګي هم فرعون ته ډالۍ کړل چې یوازې په کورت کې جوړیږي او ډیر ښه وږم او بوی لري. ازیرو هم ډالۍ راستولې وي ځکه چې تمه یې کوله د فرعون له لوري به هم ډالۍ ترلاسه کړي او پر دې سربیره یې غوښتل د خپل استازي په مرسته چې ډالۍ یې لیږدولې د مصر حالات وڅیړي. دغه راز د غوښتل معلومات ترلاسه کړي او پوه شي چې د فرعون د لیونتوب او ناروغۍ اوازه څومره سمه ده ځکه چې اورېدلی و فرعون لیونی دی. د جشن له تشریفاتي مراسمو وروسته اخناتون له خپلې 2 کلنې لور سره د آتون معبد ته ولاړ او زه هم ورسره ملګری شوم. په معبد کې فرعون خپله لور د بابل د سفیر ترڅنګ ودروله او بیا ستر کاهن د میړه او ښځې ترمنځ د پخواني دود پر اساس د فرعون د لور او د بابل د سفیر ترمنځ منګی مات کړ. کله چې منګی مات شو ما ولیدل چې د ازیرو د سفیر څیره له ډیر خفګانه تکه شنه شوه ځکه چې هغه پوهیده چې د منګي د ماتولو مفهوم دا دی چې له دې وروسته به د مصر او بابل سلطنتي کورنۍ سره متحدې شي. که ازیرو پر مصر حمله وکړي د بابل پاچا به د فرعون په مرسته د ازیرو پر خلاف په جنګ کې ورګډ شي. کله چې منګی مات شو کوچنۍ نجلۍ ټیټه شوه او د منګي یوه ټوټه پورته کړه او ټولو دغه مسله په نیک فال وګڼله. خلکو ویل په راتلونکي کې به دا ډېرې نیکمرغه میرمنه شي. کله چې له معبده ستانه شول ما فرعون اړیست چې په بستري کې څملي خو هغه لږ هیجاني و او په بستري کې نشو پاتې کېدی. ما هغه ته مسکن درمل ورکړل چې ویر او اضطراب ختم شي خو درملو پرې اغیز نه کوه او نه ویدیده. له بسترې به پورته شو ویل به یې سینوها نن زما د ژوند تر ټولو ښه ورځ ده ځکه چې ګورم ماتون په خپل ځواک سره په مصر کې دا ټول خلک رامنځته کړي کلي او ښارونه یې جوړ کړي کروندې یې شنې کړي او د نیل پر روانو اوبو یې خړوبې کړي دي. کله چې به فرعون لاس د اسمان لور ته پورته کړ داسې به یې ښوراوه چې ته وا د لاس په ښورولو سره بدبختي او تورې تیارې له منځه وړلی شي. ده به ویل ای آتونه ته د ورځې له پلوه لکه لمر پر ځمکه ځلیږي او ټولې سترګې تا ته ګوري خو دومره ځلاند یې چې هیڅوک نشي کولی نیغ په نیغه تا ته وګوري او که ته وګورې ستا د رڼا له کبله بړون شي خو کله چې ناڅرګند شي شپه رارسیږي او خلک تا نه ویني نو سترګې پټې کړي چې ویده شي. هغه وخت تر ورځې هم په ځلانده توګه زما پر زړه رڼا خپروي. فرعون داسې هیجاني شوی و چې ما یې د زړه د درزا غږ اوریده. له ډېره هیجانه یې وژړل بیا یې لاسونه پورته کړل او په ډېر شور او زوږ د آتون لپاره دغه سندره ولوستله. داسې څوک نشته چې تا په رښتیني ډول وپېژني یوازې ستا زوی اخناتون تا پېژني او ته تل د هغه پر زړه ځلیږي او د شپې مهال هم د ورځې په شان رڼا او ځلا لري. د په خپلو مقصدونو یوازې خپل زوی اخناتون پوهوي. نړۍ ستا په لاسونو کې ده او همغسې ده چې تا پنځولې او تل به یې اداره کړې. کله چې ته راخیږي او انسان ژوندی کیږي او کله چې غروب کوي انسان مري. یوازې ته د انسان د ژوند له معیار سره مینه کوي او انسان له تا پرته د ژوند کولو توان نه لري. فرعون دغه شعرونه داسې په خاص شور او زوږ سره ویل چې پر ما یې هم اغیز کاوه خو له دې کبله چې زه ډاکټر وم تر نیمې شپې مې د هغه سندرې نه شوی اورېدلی او په هر ډول چې کېده هغه مې په بسترې کې څملاوه بیا هم نه ویده کېده خو ما نه پرېښود چې پاڅېږي. زه پر دې شپه د فرعون پر بسترې د هغه په شان ویښ پاتې وم. فرعون سهار وختي له خوبه پاڅېده او د خوب له ځایه راووت باغ ته ولاړ. هلته یې چکر وواهه او کله چې به د باغ په منځ کې ستر هوس ته نږدې شو او د هیلیو الوت ته یې کتل کله چې د ورځې یوه 4مه برخه تیره شوې وه د دې هوس ترڅنګ 2 تنو فرعون حمله وکړه چې هغه ووژني. هلته د سلطنتي ماڼۍ ساتونکي موجود نه ول یوازې د توتمس یو شاګرد د هوس ترڅنګ د هیلیو انځور ایست ځکه توتمس ټینګار کوه چې د هغه شاګردان باید ځناور له پخوانیو رسمونو څخه نه بلکې د ژویو له حقیقي څېرې څخه انځور کړي. دغه انځورګر ولیدل چې 2 تنه د فرعون د وژلو نیت لري نو ځان یې د هغوی په مخ کې واچوه او په نارو او اوازونو یې د فرعون ساتونکي راوبلل. د انځورګر مداخله د دې سبب شو چې فرعون له مرګه وژغورل شي. یوازې یو وله یې ټپي شو خو انځورګر مړ شو او د هغه وینې د فرعون جامې سرې کړې. کله چې زه ورغلم د فرعون ټپ معاینه کړم او ویې تړم هغه 2 کسه مې ولیدل. یو سر خریلی و پر مخ او سر یې تیل موښلي ول او ما حدس ووهه چې باید د پخواني خدای مرید وي. بل 2 غوږونه نه درلودل او داسې ښکارید چې پخوا یې کوم جرم کړی دی او له همدې امله
دواړه غوږونه ترې پرې کړی شوي دي. د ماڼۍ ساتونکي هغه 2 کسان وتړل او د دې لپاره چې پوه شي څه ډول او ولې یې د فرعون وژلو هڅه کړې هغوی یې ووهل. خو دغو 2 کسانو بې له دې چې له درده شکایت وکړي بې له ځنډه یې د پخواني خدای آمون نوم اخیست او زه پوه شوم چې د آمون کاهنانو دغه 2 تنه په خپل مرموز ځواک سره د درد پر وړاندې بې حسه کړي دي. د فرعون د وژلو لپاره پر هغه د دغو 2 تنو حمله داسې پیښه وه چې په مصر کې ساری نه درلود. له هغې ورځې وروسته چې مصر رامنځته شوی او فرعونیان پرې واکمني کوي تر دې ورځې پورې داسې پیښه نه ده شوې چې یو څوک دې په ښکاره د فرعون د وژلو لټه وکړي. که څه هم ډېر فرعونیان په خپلې ماڼۍ کې په زهرو سره وژل شوي دي او ځینې د شپې مهال په پړو خفه شوي دي، یا دا چې جمجمه یې په دې پلمه سپړلې چې ګنې ناروغان دي او د سر کوپړۍ یې سوری کولو ته اړتیا لري چې بالاخره دوی ورڅخه مړه شوي دي. خو ټول دغه جنایتونه وژنې په پټه په سلطنتي ماڼۍ کې دننه شوي او تل د وژل شوي فرعون مرګ طبیعي مرګ ښودل شوی دی. هیڅکله داسې نه دي شوي چې په مصر کې د په ښکاره چا پر فرعون حمله کړې وي او د هغه د وژلو لټه دې کړې وي. د بابل سفیر په حق و چې ویل یې زموږ پیر بدلیږي او نوی پیر پیلیږي او د نوي دوران پیلیدا یو چې انکار ترې نه کیږي دا دی چې په ښکاره فرعون باندې حمله وشوه. له هغو 2 کسانو یې د فرعون په مخ کې پوښتنې کولې چې ووایي چا دنده ورسپارلې وه چې فرعون ووژني، خو هغوی ځواب نه ورکاوه. ساتونکو دغه کسان په متروکو وهل چې هغه څوک وروښیي چې دوی یې دې کار ته پارولي دي، خو هغوی په پرله پسې ډول د آمون نوم اخیست او د فرعون پر نوي خدای آتون یې لعنت وایه. دوی اخناتون ته ویل ای د درواغو فرعونه، ته به ډېر ژر د خپلو اعمالو له کبله سزا شي او تر قیامته به ملعون وي. دغو 2 کسانو تر دې حده پر فرعون لعنت وایي چې بالاخره فرعون غوسه شو او امر یې وکړ چې هغوی دواړه شکنجه کړي. خو شکنجې حتی د هغوی د غاښونو ایستلو پر هغوی اغیزه ونه کړه او همغه راز یې آتون ته ښېراوې کولې. ویلې ای د درواغو او کاذب فرعونه، ته خیال کوي چې موږ له تا او ستا له ملعون خدایه ویریږو؟ موږ هغه کسان یو چې پر حقیقي خدای آمون عقیده لرو او څوک چې پر آمون عقیده ولري هیڅ ډول درد نه احساسوي. کله چې فرعون پوه شو هغوی هیڅ ډول درد نه احساسوي نو د هغوی له شکنجه کولو پښیمانه شو او ساتونکو ته یې وویل هغوی خوشي کړي، ځکه همغه ډول چې درد نه احساسوي په دې هم نه پوهیږي چې څه کوي. خو کله چې هغه 2 تنه خوشي کړل نو یې وویل تاسې آزاد یاست، هر چیرته چې مو زړه غواړي تللی شئ. خو کله چې هغوی 2 تنه خوشي کړل نو یې ورته وویل تاسې آزاد یاست، هر چیرته چې مو زړه غواړي تللی شئ. هغوی فرعون ته ښکنځلې وکړې او ویل ای دروغجن او چلباز فرعونه، موږ ووژنه چې تلپاتې ژوند ته ورسیږو او تل له آمون سره ژوند وکړو. کله چې هغوی ولیدل د ماڼۍ ساتونکي په زور باسي نو ځانونه یې خوشي کړل او سرونه یې په زور پر دیوال ووهل چې په دې ډول هغوی مړه شول. پر دې ورځ زه پوه شوم پخوانی خدای آمون له دې سره چې د فرعون له لوري نسکور شوی، خو بیا هم څومره قدرت لري چې د فرعون ژوند ته خطر پیښ دی او که د هغه ساتنه ونه شي نو وبوژل شي. له همدې ورځې وروسته د فرعون ملګري او ساتونکي تل له فرعون سره ول، حتی کله به چې هغه په خپل باغ کې چکر واهه دغه کسان به ورسره سم ګرځېدل او له هغه څخه به نه بیلیدل. دغه ناکامې حملې چې خلک پرې خبر شول د آتون او آمون د پلویانو ترمنځ تعصب نور هم سخت کړ او که به د هر لوري وس ورسېده پر هغه بل یې له زور زیاتي څخه مخ نه اړاوه. د فرعون د سلطنت د 13 کال په جشن کې چې په حقیقت کې د هغه د پاچاهۍ 14 کال و، په طبس کې خلک د زرافو، برګو خرو، توتیانو او بیزوګانو په لیدو خوشحاله نه شول. دغه راز په لارو کوڅو کې جنګونه وشول او هر څوک به یې د حیات له صلیب سره کتل وهل او د آتون 2 تنه کاهنان چې د خلکو په منځ کې ګیر شوي ول ووژل شول. تر ټولو بده خبره دا و چې بهرنیو استازو وکتل چې په فرعون ناکامه حمله شوې او ویلیدل چې د مصر خلکو د خپلو پخوانیو دودونو پر خلاف په ښکاره د فرعون د وژلو لټه کړې. نو هغوی پوه شول چې فرعون هم د نورو خلکو په شان دی، کیدای شي هغه ووژل شي، کولی شي هغه ووژني او که ووژل شي کومه پیښه نه کیږي او نړۍ به ورانه نه شي. زه باور لرم چې د ازیرو سفیر پر دې سربیره چې د خپل پاچا لپاره له فرعون څخه ښکلې ډالۍ ترلاسه کړې وې دغه راز یې د ازیرو لپاره په زړه پورې خبرونه هم ټول کړي ول. ما هم د ازیرو لپاره یوه ډالۍ واستوله او د زوی لپاره مې ورته د لوبو یو شی واستاوه.
دغه لوبتکه یو شمیر نیزه لرونکي او غشي ویشتونکي عسکر ول چې د آمون د پخواني معبد سنتګرانو له لرګي جوړه کړې وه. ما ورته وویل د دې لوبتکې نیمایي مجسمې د سوریې د عسکرو په شان رنګ کړي او نیمایي نور د هاتي د عسکرو په شان رنګ کړي چې د ازیرو زوی وکړی شي دغه دوه ډلې عسکر سره وجنګوي او لوبې پرې وکړي. د آمون د پخواني معبد کارګرانو دغسې کارونه د دې لپاره کول چې وزګار ول او د ژوند د تیرولو لپاره یې دې ډول کارونو ته هم غاړه کېښودله. پخوا د دې کارګرانو دنده دا وه چې د شتمنو لپاره یې له لرګي څخه بیړۍ او نوکران جوړول چې هغوی یې په خپلو قبرونو کې کیږدي. د دوی باور دا و چې دغه شتمن چې کله له مرګه وروسته د لویدیځ ټاټوبي ته د تګ لپاره په بیړیو کې سپاره شي نو له لرګي جوړ نوکران به یې خدمت کوي. خو له دې وروسته چې آمون نسکور شو په قبرونو کې د لرګینو نوکرانو او کښتیو د ایښودلو دود هم له منځه ولاړ. له دې سره د آمون د معبد دغه کارګران مجبور شول چې د ماشومانو لپاره له لرګي څخه د لوبو شیان او عسکر جوړ کړي. فرعون چې له ناکامې حملې روغ رمټ ووت نو داسې فکر وکړ چې دغه حمله د آتون له لوري یو اعلان او اخطار و چې هغه د نوي خدای د عقیدو د خپراوي لپاره نورې هلې ځلې هم وکړي. د لومړي ځل لپاره د غچ خوند یعنی البته غچ د آتون لپاره نه د هغه لپاره د هغه په خوله کې خوندور ښکاره شو او د نوي خدای د عقیدو د خپراوي لپاره یې حکم وکړ چې د پخواني خدای ټول کاهنان له منځه یوسي او د آمون ټول پلویان قانونو ته واستوي. څرګنده خبره ده چې له دې سره تل په شان بېوزلي سادهګان او کمزوري کسان د فرعون د ظالمو او خونړیو مامورینو په منګولو کې ګیر شول. خو د آمون یو کاهن هم ونه نیول شو ځکه چې هغوی په داسې ځای کې ژوند کاوه چې د چا لاس نه ور رسېده. د فرعون ظالمان او خونړي مامورین پوهېدل چې د آمون د معبد کاهنان ډیر پلویان او سرښندونکي عسکر لري نو د دې لپاره چې فرعون ته ځان وفادار وښیي د بېوزلو او کمزورو کسانو نیول او ځورول یې پیل کړل. بېګناه کسان به یې په دې جرم نیول چې ګنې د آمون نوم یې اخیستی دی. دوی به یې قانونو ته استول او هر ځل به چې یوه ډله بېګناه کسان قانونو ته واستول شول د فرعون خلاف به د خلکو غوسه او دښمني نوره هم سخته شوه. دوی په زړه کې له پخواني خدای آمون څخه غوښتل چې فرعون مړ کړي چې د هغه ظلم او کړاوه خلاص شي. فرعون زوی نه درلود چې له هغه وروسته د مصر فرعون شي نو خپله دوه لوڼې یې د مصر دوو لویو کسانو او اشرافانو ته ورکړې. په دې ډول چې د مریتاتون په نوم خپله لور یې د سمنخکر په نوم یو ځوان ته ورکړه چې په دربار کې خدمت کاوه. دغه ښکلی او د ښې وینا څښتن ځوان د آتون یو معتصب پلوی و. هغه به هم د فرعون په شان کله ناکله بېهوشه شو. په دې وخت کې به یې داسې تصور کوو چې آتون ګوري او غږ یې اوري. کله چې فرعون سمنخکر داسې مومین او پر آتون مین ولید تر دې حده یې خوښ شو چې کله یې لور ورکړه نو تاج یې هم د هغه پر سر کېښود او هغه یې خپل ځای ناستی کړ. فرعون وویل له ما وروسته به سمنخکر د مصر پاچا وي. فرعون خپله بله لور آنکستاتون یو بل 11 کلن هلک ته ورکړه چې توت نومیده. نوموړی د مصر د یو خان زوی و او له دې وروسته چې توت د آنکستاتون ورور یعنی د هغه میړه شو د سلطنتي غوجلې مشري هغه ته ورکړه. توت هم د فرعون د بل زوم په شان ښکلی و خو ډېر ټمبل او سست و. تل یې غوښتل ویده وي او چې راویښ به شو له نانځکو سره به یې لوبې کولې او تل به یې خواږه غوښتل. لکه څرنګه چې زه پوهېدم فرعون 2 فرمانبردار او بې ارادي ځوانان د زومانو په توګه غوره کړل. فرعون ځکه دغه کار وکړ چې په راتلونکي کې د هغه د نظر پر وړاندې مقاومت ونه کړی شي او هغه څه چې دی وایي هغوی به یې بې له جنجاله ومني. زه فکر کوم 3 شیان د دې سبب شول چې فرعون خپلې 2 لوڼې د غو ځوانانو ته ورکړي. لومړی دا چې دواړه د آتون صمیمي مومنان و. دویمه خبره دا چې هر یو د مصر د یوې مخورې کورنۍ غړی و چې ګڼه کورنۍ هم وي او د دې کورنیو اصلي څانګې حسابېدې. فرعون په دې اړیکې سره د مصر 2 سترې او مخورې کورنۍ له سلطنتي کورنۍ سره نږدې کړې. درېیمه دا چې دواړو د فرعون په وړاندې هیڅ اراده نه درلود او د مصر د پاچا پر خلاف یې کوم کار نشو کولی. دغو 2 پیوندونو د اخناتون د کورنۍ اډانه مضبوطه کړه. خو له بدمرغه د آتون د خدای په اړه د فرعون له حده زیات تعصب او د هغه د ظالمانو بې رحمه مامورینو سخت چلند په افق قار کې خلک ډیر په تنګ کړي ول.
کله چې به زه له کوره وتم او په روان تخت کې به له کوڅو او واټونو څخه تېرېدم پوهېدم چې کوڅې خاموشې شوي دي. په سر کې د کوڅو په خاموشۍ پوه نه شوم، خو وروسته پوه شوم چې د کوڅو چوپتیا له دې امله ده چې نه پکې د خلکو خندا او نه په لوړ اواز خبرې شته او نه هم له عمومي کورونو څخه د موسیقۍ غږ اورېدل کېږي او ښار د مړو د کور په شان په خاموشۍ او سکوت کې ډوب دی. هر څوک چې په سړک او یا کوڅه کې ګرځي ښي او کیڼې خواته په تریدلو سترګو ګوري چې د مامورینو له عسکرو سره مخامخ نشي. دوی ویرېدل هسې نه لاره به یې بنده کړي او سره و سپین به ورڅخه وغواړي چې که یې ورنه کړي نو تور به پرې پورې کړي چې پر امون عقیده لري او قانونو ته به یې واستوي. وروسته وحشت او طرحه په خلکو کې دومره واکمنه شوه چې حتی له کورونو بهر نه راوتل. کله به ما په کور کې غوږ ونیو چې د ښار غږ واورم، خو پوهېدم ښار دومره غلی دی چې د اوبو د ترازو یعنې ساعت له غږه پرته بل څه نه اورېدل کېږي. یوازې د ترازو غږ به شاهدي ورکوله چې ژوند دوام لري، خو داسې ښکارېدله چې د دغو اوبو ترازو یا ګړۍ وایي چې زه د دې پړاو وروستۍ شېبې شمارم. په رښتیا چې د افق ښار مړ شوی دی او که کوم وخت به یوه جنګي ګاډۍ له واټونو تېرېده نو غږ به یې دومره زیات و چې د تالندې د غږ په شان به یې په غوږونو کې انګازې کولې. کله چې زما شپز کوم غاز ونیو چې حلال یې کړي نو په هغې چوپتیا کې به یې زه ویرولم، په داسې حال کې چې د افق ښار د جوړېدا په لومړي سر کې د نړۍ تر ټولو ښکلی او په زړه پورې ښار و او هر څوک چې به دې ښار ته ننوتل فکر یې کاوه داسې یو ښار ته ننوتی دی چې د تاندوالي او نیکمرغۍ ښار دی. خو همغه ډول چې یو چینجی میوه خوري او له دننه یې خرابوي، د وخت تېرېدل هم لکه یو چینجی داسې دی چې تاندوالی او نیکمرغي له منځه وړي او که ظلم او بېعدالتي هم ورسره یوځای شي ښادي او نیکمرغي ډېره ژر له منځه ځي. د افق ښار چاپېریال داسې غم لړلی شو چې ما بیرته طبس ته د تګ هیله کوله. د افق د ښار یو شمېر اشراف او خانان د کرنې او سوداګرۍ په پلمه او یا د لوڼو د ورکولو په بهانه طبس ته ولاړل او بیرته راستانه نه شول، په داسې حال کې چې ممکنه وه د فرعون له کړاو سره مخامخ شوي وای. خو هغوی د فرعون او اتون په پرتله له امون څخه ډیر ویرېدل او طبس ته هم د دې لپاره ولاړل چې له امون سره اړیکې ښې کړي. ما کاپتا ته پیغام واستوه چې ما ته یو لیک را واستوي له ما وغواړي چې د خپلو کارونو لپاره طبس ته ولاړ شم چې په دې توګه زه وکړی شم دغه لیک فرعون ته وښیم او له افقه ووځم. کاپتا خط ولیکه، ما هغه فرعون ته ورښود، ومې ویل چې د خپلو کارونو د جاج لپاره باید طبس ته ولاړ شم. هغه زما له تګ سره موافقه وکړه. زه په بیړۍ کې سپور شوم، د افق غم لړلی او مړ ښار مې تر شا پرېښود او جنوب یعنی د طبس پر لور روان شوم. کله چې بیړۍ د نیل د اوبو د بهیر پر خلاف د جنوب لور ته روانه شوه داسې راته ښکارېده چې زما زړه له غمونو خلاص شوی دی. ما چې د افق له ښاره حرکت کاوه پسرلی و، توتکیو په هوا کې پروازونه کول، نیل مست شوی و او ژوند بښونکې خړې ځمکې پوښلې وې. ما د هغه مین په شان چې د خپلې معشوقې لیدو ته بېقراره وي بیړه درلوده چې ډېر ژر ځان طبس ته ورسوم. انسان د خپلو احساساتو مریی وي، د هغه شي غلام کیږي چې مینه ورسره کوي، که هغه انسان وي، حیوان، نبات او یا جماد. پر ما هم طبس ګران و ځکه چې زما زیږنځای و، زه هلته لوی شوی یم او زده کړې مې پکې کړي دي. پر دې سربیره د افق له ښاره په وتلو پسې داسې خوشحاله وم چې لکه یو مرغه له قفسه الوتی وي، احساس مې کوو چې آزاد شوی یم. ځکه چې ما په افق ښار کې د فرعون د فیصلو له کبله د عادي اوسیدونکو په پرتله ځان ډیر محدود احساساوه، ځکه چې د مصر ملت فرعون د خدای زوی بولي، هغه ته د یو خدای په سترګه ګوري او د هغه د حکمونو پیروي د مصر د ملت لپاره یوه طبیعي چاره ده، ځکه چې فکر کوي د خدای پیروي فرض ده. خو زه د فرعون ډاکټر یم، ځکه خو فرعون زما لپاره د نورو انسانانو په شان یو انسان دی، زه نشم کولی هغه خدای وبولم. له دې سره سره د افق په ښار کې مجبور وم د نورو په شان د هغه د حکمونو پیروي وکړم، خو زه له دې امله ډیر خوابدی او خفه وم چې نورو د خدای او ما د یو انسان پیروي کوله. د سفر 2 ورځې مې تېرې شوې وې، زه د افق له ښاره لیرې شوی وم. ومې کړی شول چې له ښاره د باندې د فرعون په هکله مطالعه وکړم او په دې پوه شم چې اخناتون یو ستر انسان دی چې ستر خدای لري.
هغه څه چې زه وهڅولم او بیا یې اړ کړم چې زه فرعون او د هغه خدای ستر وبولم دا دی چې ما د هغه خدای له پخواني خدای سره پرتله کړ. پخوانی خدای آمون خرافاتي و، خونړی او بیرحمه خدای و چې د شتمنو او زورواکانو پلویتوب یې کاوه. پخوانی خدای چاته دا اجازه نه ورکوله چې څوک پوښتنه وکړي د څه لپاره یا ولې. دغسې پوښتونکي کافر باله، ځکه پوهېده که خلک وکړی شي وپوښتي ولې، نو بیا استبداد او د هغه زور نه زغمي. خو نوي خدای خلک آزاد پرېښودل چې هر څه یې زړه غواړي هغه وپوښتي او ترسره یې کړي، مګر شرط دا و چې نور ونه ځوروي. نوي خدای خلک له خرافاتو، ناپوهۍ، جهالت او ویرې وژغورل، خو جهل، ناپوهۍ او خرافاتو پر خلکو داسې سیوری غوړولی و چې که هغه یې له لاسه ورکول نو ډارېدل. که نوي خدای ظاهري بڼه درلودای نو خلکو به ژر د هغه عبادت کړی و، خو مصریان پر دې نشي پوهېدی چې ګنې داسې خدای هم ممکن دی چې مجسمه او ظاهري بڼه ونه لري. خلک پر دې نشي پوهېدی چې نوی خدای د طبیعت په شان دی چې هر چیرته شته خو هر څوک یې نه ویني. اغیز او نښې هر چیرته شته خو ظاهري بڼه نه لري. خلک درک نشي کولای چې ټول هغه خدایان چې تر ننه پورې راغلي یوازې د دنیوي چارو لپاره راغلي، مګر یوازې اتون پر دنیوي چارو سربیره د بشر اخروي نیکمرغي هم تضمینوي. خلکو په زرهاو کلونه خرافات ستایلي او عبادت یې کړی، نو اوس پر دې نشي پوهېدی چې فرعون وایي اتون په بل ځای کې نه بلکې ستاسې په زړه او ستاسې په وجود کې دی. هغوی پر دې عادت شوي چې خلک د یوې مجسمې په توګه له خپل وجوده د باندې وویني او د دوی لپاره د هغه خدای شتون د منلو وړ نه دی چې نه لیدل کیږي او د هر انسان په زړه او باطن کې دی. فرعون تصور کوي چې ټول خلک د هغه په شان شعور او پوهه لري او هر څه چې دی وایي هغوی پرې پوهېدای شي. فرعون دې ته متوجه نه دی چې د مصر د اهرامونو تر جوړېدا 1000 کاله مخکې راونیسه تر ننه پورې خلک جاهلان دي او پر چټیاتو باور لري. د جهالت او پوچپالنې دغه اوږد پړاو خلک تر څارویو هم بې شعوره کړي دي او پر دې نشي پوهېدی چې خدای د انسان په زړه کې دی. مثلا یو شی فرعون یې وایي دا دی چې هر څوک په خپل زړه کې یو خدای لري او د بشریت د نفوس په اندازه خدایان شته دي. کله چې هر مصری دغه خبره اوري فکر کوي چې فرعون لیونی شوی دی. دوی وایي کله چې د انسانانو د شمیر په اندازه خدایان موجود وي نو څوک به یې عبادت کوي، ځکه خدایان چې دومره پریمانه وي نو د هر خدای د نمانځنې لپاره به یوازې یو کس موجود وي. ښایي فرعون وکړی شي د ستر هرم په شان یو بل ستر هرم جوړ کړي، خو وبه نشي کولی په لږ وخت کې هغه خرافات او جهالت د مصریانو له ارواو راوباسي چې له لسګونو کلونو راهیسې د خلکو په زړونو کې دي. د یو ملت له زړونو څخه د خرافاتو لرې کول د یو ستر هرم تر جوړولو سخت کار دی. په دې مسافرت کې موږ ولیدل چې مصري کروندې د نیل له رسوب او د خړې له کېناستو وروسته څه ډول شاړې شوي او د غنمو پر ځای پکې یوازې د غنمو تنې او واښه راشنه شوي دي. له دې سره چې د تخم د شیندلو فصل و خو کروندګر لاس تر زنې ناست ول او تخم یې نه شینده. ځینې کروندګرو ځمکې پرېښې وې او ښارونو ته تللي ول. فکر یې کاوه چې د هغوی پر کروندو د آمون له لوري لعنت شوی او یوازې خراب غنم پکې راشنه کیږي. له ځینو کروندګرو څخه چې په خټنیو کورونو کې ناست ول ما پوښتنه وکړه چې ولې تخم نه کرئ او ولې په دې ټمبلۍ سره ځان لوږې ته ورکوئ. ځواب یې راکړ که تخم وکرو ګټه نه لري، ځکه چې کله د لو کولو وخت راورسید هغه غنم را په برخه کیږي چې ټاپې لري او زموږ ماشومان د هغې ډوډۍ له امله مړه شول چې له دغو غنمو څخه مو پخې کړې وې. د افق په ښار کې څوک نه و خبر چې د ټاپې لرونکو غنمو له امله څه ډول ناروغي رامنځته شوې ده او ما د لومړي ځل لپاره د دغې ناروغۍ په هکله واورېدل. دې ناروغۍ یوازې ماشومان نیول، نارینه او ښځې پرې نه اخته کېدلې. د ماشومانو خېټې به وپړسېدې، ډاکټرانو یې علاج نه شو کولی او بالاخره به ماشومان د سختو دردونو په زغملو سره ساه ورکړه. ما تصور نه کوو چې دغه ناروغي د غنمو د ټاپو له امله وي، بلکې زما له نظره دا د اوبو یوه ساري ناروغي وه چې په مني او ژمي کې د نیل سیند د مستېدا له امله پیدا کیږي. خو کروندګرو به ویل په ماشومانو کې دغه ناروغي د ټاپې لرونکي غنمو تر خوړلو وروسته پیدا شوې ده. زه پوهېدم چې فرعون د دې ناروغۍ په تړاو کومه ګناه نه لري، ځکه چې هغه نه غوښتل دغه ناروغي رامنځته شي، بلکې ګناه د پخواني خدای آمون ده چې دغه ناروغي رامنځته کړې ده، یا د هغه کاهنان ګناهګاران دي چې په ځینو وسیلو سره د دې ناروغۍ سبب شوي دي.
له دې کبله چې ما طبس ته بیړه درلوده نو پارو وهونکو ته مې وویل چې ژر ژر پاروان ووهئ. لږ فلز مې هم ورکړل چې په خپلو کې وویشي. څو شېبې وروسته مې واورېدل چې پارو وهونکو له یو بل سره خبرې کولې او ویل یې موږ ولې د دې لپاره ژر ژر پارو ووهو چې د خنزیر په شانې پړسېدلی دغه سړی خپل مقصد ته ورسیږي. هغه په داسې خدای عقیده لري چې د هغه په وړاندې ټول یو شان دي او د فرعون ډاکټر او پارو وهونکي ترمنځ توپیر نه ګوري. که دغه سړی رښتیا ووایي او په مساوات عقیده لري را دې شي په خپله دې هم پارو ووهي چې لاسونه یې تڼاکې شي او پوه شي چې د لاس تڼاکې د اوربشو د اوبو په څو څاڅکو یا په لږ سرو او سپینو نشي معالجه کولی. ما د دوی له خبرو وروسته کولی شول په خپلې لکړې هغوی پر ملا ووهم خو دغه کار مې ونه کړ بلکې د هغوی خواته ورغلم او ومې ویل پارو ماته راکړئ چې د بیړۍ په چلولو کې له تاسې سره مرسته وکړم. هغوی یو پارو راکړ. ما د پارو یو سر په اوبو کې دننه ایسته او بل سر مې په لاس کې ونیوه او د هغوی په شان مې پارو وواهه. له دې وروسته چې 10 ځله زما پارو په اوبو کې دننه او بهر شو پوه شوم چې پارو وهل ډیر سخت کار دی او سړی ژر ستړی کوي. یوازې هغه کسان پارو وهلی شي چې یوه موده یې تمرین کړی وي او په پارو وهلو نه ستړي کیږي. لنډه موده وروسته مې لاسونه تڼاکې شول او ملا مې په درد شوه. داسې سخت درد را باندې راغی چې نږدې و بېهوښه شم. غوښتل مې پارو وهل پرېږدم خو پام مې شو چې پارو وهونکي به را باندې ملنډې ووهي. هغوی به طبس ته تر ننوتو پورې پر ما ملنډې وهي او نو له همدې امله مې دې کار ته دوام ورکړ. پر دغې ورځې دومره پارو واهه چې بېهوښه شوم او د بیړۍ کارکوونکو خپلې کوټې ته بوتلم او په بستر کې څملولم. پر بله ورځ له دې سره چې لاسونه مې تڼاکې شوي ول او ملا مې درد کاوه بیا مې هم پارو وهلو ته کېناستم او د بیړۍ د خوځولو لپاره مې پارو واهه. پر بله ورځ له دې سره چې لاسونه مې تڼاکې شوي ول او ملا مې درد کاوه بیا هم پارو وهلو ته کېناستم او د بیړۍ د خوځولو لپاره مې پارو واهه. پر دې ورځ مې احساس وکړ چې پارو وهونکي راته درناوی کوي او ماته یې وویل ته زموږ بادار یې او موږ ستا مریان یو. باید ته پارو ونه وهې ګنې د دې بیړۍ غولی به چت شي او موږ به په داسې حال کې چې سر مو ښکته وي پر لاره ځو. یو پارو وهونکي وویل سینوهه خدایانو په دې دنیا کې د هر چا ځای ټاکلی دی او ستا ځای دا نه دی چې د پارو تر شا کښېنې ځکه چې ته بادار یې او موږ چې مریان یو باید پارو وهو. خو ما د هغوی دې خبرې ته پام ونه کړ او همغه راز مې پارو واهه. پر درېیمه ورځ مې احساس وکړ چې پارو وهل راته اسانه شوي دي او نوره مې ملا او مټې نه خوږېږي. ورو ورو مې هغه دردونه ختم شول چې د پارو وهلو له امله مې په بدن کې پیدا شوي ول. زه پوه شوم چې که څه هم زما چاغي کمه شوې وه خو په بدل کې یې ډیر اسوده او آرام پر لاره تلم. ساه مې لنډه لنډه نه کېدله او داسې راته ښکارېده چې ګنې بیرته مې ځواني ترلاسه کړې وي. زما نوکران چې په بیړۍ کې ول پر ما یې ملنډې وهلې. ویل به یې یوه لړم سینوهه چې چلی دی یا دا چې د افق د ښار د نورو اوسېدونکو په شان لیونی شوی دی. ګنې یو څوک چې د فرعون ځانګړی ډاکټر وي د پارو وهونکو په منځ کې داسې نه کیني او د مریانو په شان پارو نه وهي. خو زه لیونی نه وم او نه مې غوښتل تل پارو وهم او دا مې هم په زړه کې ول چې کله طبس ته ورسېدم نو دا کار به پرېږدم. په دې ډول موږ طبس ته ورسېدو او لا ښار ته نه و ننوتلي چې بادونو د دې ښار خاص وږم تر موږ راورساوه چې ماته یې ډېر خوند راکړ. هغه څوک چې په طبس کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې وي او هلته لوی شوی وي هیڅکله د دې ځای ښکلی بوی نه هېروي. تر دې وړاندې چې ښار ته ننوځم ځان مې ووینځه. پر بدن مې عطر ووهل او ښکلې جامې مې واغوستلې. خو زما کالي پراخ او رد شوي ول او زما نوکران پر دې ډېر خواشیني ول چې زه ډنګر شوی یم. خو د دوی پر خلاف زه پر دې خبرې خوشحاله وم. ما خپل یو نوکر په طبس کې خپل کور ته واستاوه چې زما نوکره موتی زما په راتګ خبره کړي ځکه چې مخکې یو ځل ناخبره کور ته تللی وم او موتی په قهر شوې وه. بیا مې جرأت نه شو کولی چې بې خبره کور ته لاړ شم. له هغه وروسته مې پر پارو وهونکو سره او سپین وویشل او ومې ویل دا له اجورې پرته ستاسې انعام دی. ولاړ شئ او خوندور شراب وڅښئ. پارو وهونکو ته مې وویل اتون د خلکو له لورې ساده ساعت تیري خوښوي او د شتمنو د تفریح په پرتله د بېوزلو تفریح ډېره خوښوي ځکه چې بېوزلې ساده ساعت تیري کوي. کله چې پارو وهونکو سره او سپین ترلاسه کړل سترګې کش کړې او یوه وویل موږ ستا له سرو او سپینو ډارېږو. ومې پوښتل ولې؟
هغوی ویل ځکه چې تا د اتون نوم واخیسته او موږ ډاریږو چې ستا پر سپینو او سرو لعنت شوی نه وي او هسې نه چې موږ ته بدبختۍ راپېښې کړي. زه پوه شوم چې د دې دغه خبره پر ما د اعتماد له امله ده، ځکه له دې وروسته چې ما ورسره پارو واهه نو پر ما اعتماد زیات شو او مینه یې راسره 2 برابره شوه او پر ما ډاډه شوي ول. هغوی ته مې وویل ډاډه اوسئ چې زما پر سرو او سپینو لعنت نه دی شوی، خالص سره او سپین دي، هغه د افق د ښار له میز سره نه دی یو ځای کړي. که فکر کوئ چې زما پر سرو او سپینو لعنت شوی نو ډیر ژر ولاړ شئ او هغه پر خوندورو شرابو او خوړو ورکړئ، خو له اتون څخه ستاسې ویره او طرحه بې ځایه ده، ځکه چې اتون ترهګر او وحشت پارونکی خدای نه دی. هغوی وویل سینوهه موږ له اتونه نه ډاریږو، هیڅوک له یو بېوسه خدایه نه ویریږي، خو موږ له فرعون ډاریږو ځکه چې پوهیږو که هغه خبر شي چې موږ د ده خدای ته عبادت نه کوو نو د کار کولو لپاره به مو قانونو ته واستوي. له هغه وروسته پاروهونکي په داسې حال کې چې سندرې ویلې د شرابخانې او عمومي کورونو پر لور روان شول. ما هم ډیر غوښتل د هغوی په شان سندرې ووایم، خو زما مقام او حیثیت د دې کار مخه نیوله. کله چې زما نوکرانو ولیدل زه له بیړۍ کوزیږم ویې ویل صبر وکړه چې ستا لپاره روان تخت راوړو، خو زه روان تخت ته په تمه پاتې نه شوم. پلی د تمثال لکۍ د میخانې پر لور روان شوم او له یوې مودې لرې والي وروسته مې مرید بیا په دې میخانه کې ولیده. مرید د پخوا په شان ځوانه نه وه، خو لا هم په ښکلو ښځو کې شمیرل کېده. کله چې زه ولیدم دواړه لاسونه یې په خپلو زنګنو کېښودل او رکوع یې وکړه. بیا ما ته رانږدې شوه، زما ولې شا ټټر او نس یې لمس کړل او ویې ویل سینوهه په تا څه شوي چې ډنګر شوی او سترګې دې داسې ځلیږي؟ ومې ویل زما د سترګو ځلا د مینې له شوقه ده او له دې امله ډنګر شوی یم چې غوښتل مې ډېر ژر ځان تا ته راورسوم او له تا سره تفریح وکړم. مرید وویل آیا په سفر کې بیړه انسان ډنګروي؟ ومې ویل هو، کله چې انسان ګړندی ځي د هغه د بدن وازګې ویلې کېږي او هغه ډنګروي. مرید وویل سینوهه که څه هم زه پوهیږم ته دروغ وایې، خو بیا هم ستا له دروغو خوند اخلم، ځکه چې هر څه چې د مینې په ګټه وي حتی که هغه دروغ هم وي خوندور وي. خو په ښه وخت کې راغلی، اوس پسرلی دی او په پسرلي کې ځمکه او اسمان ټول ژوي مینې کولو ته هڅوي. که له یوې خوا زه ډنګر شوی وم، خو له بلې خوا زما پخوانی مریی کاپتان نور هم چاق شوی و. ومې لیدل چې د اشرافانو جامې یې اغوستې دي، څو زرینې غاړکۍ یې په غاړه دي او پر خپله ړنده سترګه یې یوه ټوټه سره زر ایښي چې برسیره پرې غمي هم کتار شوي ول. کله چې کاپتا ولیدم له ډېرې خوشحالۍ یې وژړل او نارې یې کړې دغه ورځ بختوره ده چې زما ښاغلی په دې ورځ راغلی دی. بیا کاپتا د میخانې یوې کوټې ته بوتلم او پر یوه پنډ او نرم فرش یې کېنولم. مرید زموږ لپاره د میخانې تر ټولو ښه خواړه راوړل. د خوراک پر مهال کاپتا وویل زما باداره سینوهه پر کومې ورځ چې تا وویل ستا غنم په مصر کې کروندګرو ته د تخم لپاره وویشم او د درمندونو پر وخت د هرې پیمانې غنمو په بدل کې یوازې یوه پیمانه غنم بیرته واخلم نو ما تصور وکړ چې ته لیونی یې، خو ستا دغه کار کروندګر له دیوالیه کېدو وژغورل ځکه چې ستا غنم یې وکرل او ښه حاصل یې ترې واخیستل. بله خبره دا وه چې په غزې کې مصري جنګیالیو یا هغو کسانو ته چې د مصر پلویان دي او هلته جنګیږي د غنمو د رسولو لپاره د آتون د معبد ستر کاهن حکم وکړ چې د اربابانو او خانانو غنم ضبط کړي. په نتیجه کې د شتمنو غنم د فرعون او د هغه د خدای په امر د عامي له لوري ضبط شول، خو چا نشو کولی چې ستا غنم ضبط کړي ځکه چې موږ هغه کروندګرو ته ورکړي وو او هغوی کرلي ول. کروندګرو چې خپل حاصل واخیست نو د درمندونو پر وخت بیرته ماته خپل غنم راکړل چې په نتیجه کې ستا دغه ځیرکتیا د دې سبب شو چې زموږ غنم بیرته زیرمو ته راشي. زه وروسته خبر شوم چې د فرعون په حکم ته د سولې د تړون د لاسلیک کولو لپاره سوریې ته تللی یې. د سولې د تړون خبر د غنمو بیه کمه کړې. ما اټکل کړی و چې له سولې وروسته به مصري سوداګر ډیر غنم سوریې ته واستوي او د غنمو بیه به بیرته زیاته شي، نو د خپلو زیرمو په اندازه غنم مې بیرته واخیستل. کله چې ته له سوریې راستون شوې او افق ښار ته ننوتې او د سولې تړون دې فرعون ته وکړ نو د مصر بیړۍ له غنمو ډکې شوې او د سوریې پر لور روانې شوې چې په دې ډول د غنمو بیه بیرته پورته شوه. خو بیا هم کېدای شي چې د غنمو بیه لوړه شي او په دې توګه به سږ کال ټول مصر له کاختۍ سره مخامخ شي ځکه چې مصري کروندګر غنم نه کري او وایي چې آمون پر کروندو لعنت کړی دی.
په داسې حال کې چې زه پوهیږم پر غنمو د لعنت کولو خبره سمه نه ده او هغه ټاپې چې پر غنمو لیدل کیږي د وینې یا کومې بلې مادې له امله نه دي چې ګنې د امون کاهنانو او یا د هغوی مریدانو د کروندګرو پر غنمو پاشلي دي چې کروندګر وویریږي. خو که زه او ته دغه خبره کروندګرو ته وکړو نه یې مني. هغوی باوري دي چې پخواني خدای امون د هغوی پر کروندو لعنت کړی دی. کپتا وویل زما باداره موږ په داسې وخت کې ژوند کوو چې شتمن کسان په بیلابیلو ډولونو شتمن کیږي او حتی له زاړه منګي څخه هم د سرو سپینو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. باید درته ووایم چې په وروستي ژمي کې ما سل زاړه منګي خرڅ کړي دي. ومې ویل کاپتا تا دغه زاړه منګي له کومه کړل؟ کاپتا وویل کله چې زه پوه شوم چې ځینې کسان د زړو منګیو په اخیستلو بوخت دي خپلو مریانو ته مې دنده وسپارله چې ولاړ شي او په ولایتو کې زاړه منګي واخلي او ماته یې راوړي. هغوی هم زاړه منګي په بیړیو کې دلته راواستول او ما له دې ځایه کوز مصر ته ولېږدول او هلته مې خرڅول. ومې پوښتل په کوز مصر کې په زړو منګیو څه کوي؟ کاپتا وویل دلته یې داسې اوازه ګډه کړې چې په کوز مصر کې په تروو اوبو کې د کبانو د ساتلو لپاره نوې روده کشف شوې ده چې زاړه منګي ورته ډیر پکار دي. خو زه پوهیږم چې دا اوازه سمه نه ده ځکه چې په مصر کې له زړو منګیو استفاده نه کیږي بلکې یوازې په بیړیو کې سوریې ته استوي او له هغو وروسته څوک نه پوهیږي چې هورې پرې څه کوي. سوریې ته د مصر د زړو منګیو د لیږد مسلې ډیر حیران کړم. هر څومره چې مې فکر وکړ و پوه نه شوم چې سوریایان له زړو مصري منګیو څخه د څه شي لپاره کار اخلي. خو له دې کبله چې د غنمو مسله مهمه وه نو د منګیو خبره مې هیره شوه. کاپتا ته مې وویل هر څومره غنم چې اخیستلی شي وایخله خو هغه غنم واخله چې په خپلو سترګو یې ګورې نه هغه غنم چې لا دې نه دي راشنه شوي یا دا چې شنه شوي خو پخه شوي نه دي. که د غنمو د اخیستو لپاره د سره او سپین په کار شول زما هر څه خرڅ کړه او په ترلاسه شویو سرو سپینو باندې غنم واخله ځکه چې ما په خپله د مصر ناکرل شوي ځمکې لیدلې دي او باوري یم چې په راتلونکي ژمي کې به په دې هېواد کې کښتۍ زیاته شي. اورېدلې مې د ډېر غنم سوریې ته لیږدول شوي نو که کولی شي له سوریې سوداګرو څخه هم د دغو غنمو یوه برخه واخله او مصر ته یې راوړه. کاپتا وویل زما باداره ته سمه خبره کوې که نن سبا موږ غنم واخلو ته به په راتلونکي کې د مصر تر ټولو شتمن کس یې او ستا شتمني به تر فرعون هم زیاته شي. خو د سوریې سوداګرو چې د سولې په پلمه یې زموږ غنم اخیستي اوس یې دغه غنم زموږ له لاسه ایستلی دي. هغوی تر موږ ځیرک دي او تر هغه به صبر وکړي چې په مصر کې کښتۍ راشي بیا به یې بیرته مصر ته راستانه کړي او د اخیستو تر بیې به یې 10 چنده ډیر ګران خرڅ کړي. دغه کمقله عامي چې ستر کاهن دی په دې نه پوهېده چې سوریې ته د دغو غنمو لیږدول به مصر له غلي تش کړي. څو شېبې وروسته چې مرید کوټې ته راننوته ما د غنمو خبره هیره کړه. د مرید له راوتلو وروسته زما پخوانی مرید له کوټې ووت ځکه چې شپه او د خوب وخت و. کله چې کاپتا له کوټې ووت چې زه ویده شم نو ما احساس وکړ چې د دې ښځې په شتون کې زه یوازې نه یم او باید ما ګوشهنشین سینوهه ونه بولي. پر بله ورځ مې کوچنی تاحوت ولید. هغه زما خواته رامنډه کړه او خپل کوچني لاسونه یې په غاړه کې امیل کړل. همغسې چې مرید په بیړۍ کې ورزده کړي ول زه یې پلار وبللم او زه د هغه ماشوم پیاوړې حافظې ته حیران شوم چې لا یې نه وم هېر کړی. مرید ما ته وویل د دې ماشوم مور مړه شوې ده او له دې کبله چې ما بیولی او سنت کړی مې دی نو د هغه د ساتلو مسؤلیت زما پر غاړه شو او زه به دا ماشوم ساتم. ډېر ژر تهود د تمثالکۍ په میخانه کې پر ټولو مشتریانو ګران شو. د دې میخانې دایمي ګاکانو د مرید خوشحالولو لپاره اړینه بلله چې دغه ماشوم ته د لوبو یوه وسیله واخلي. بیا تهود زما کور ته راغی او زما نوکره چې تر هغه وخته یې تل ویل باید زه یو ماشوم ولرم نو د دې ماشوم په لیدو خوشحاله شوه. ما چې به تهود ولیده تر ونو لاندې لوبې کوي او یا په کوڅه کې له هلکانو سره مستی کوي په طبس کې به د خپل ماشومتوب وختونه را په زړه شول او را په یاد به شول چې زه هم د تهود په شان په ماشومتوب کې همداسې شوخ وم. تهود زما په کور کې په اوسېدو داسې خوشحاله و چې د شپې به هم زما په کور کې پاتې شو. ما به د شپې مهال خپل څنګ ته کېناوه او له دې سره چې کوچنی و خو ما به سبق ورښود. زه ډېر ژر پوه شوم چې تهود ډېر هوښیار دی او په نښو نښانو ډېر ژر پوهېږي او هغه حافظې ته سپاري. له دې کبله مې فیصله وکړه چې هغه د طبس تر ټولو ښه ښوونځي ته واستوم چې د خانانو او اشرافانو له بچیانو سره هلته سبق ووایي.
مرید پر دې فیصلې ډیره خوشحاله شوه. موتی هر ورځ د تهوت لپاره په شاتو کې کلچې پخولې او پر هغې خوندور خواړه خوړل. هغه به یې په خپله غېږ کې ویده کاوه او هم به یې تر هغه ورته کیسې ویلې چې ویده شي. که د تبس ټولنیز حالت ناکراره نه وای نو ما به د دې آرام ژوند له کبله د نیکمرغۍ احساس کاوه. خو د تبس حالت ورځ تر بلې خرابېده او داسې ورځ به نه وه چې یو شمېر کسانو په واټونو کې د اتون او امون لپاره شخړه نه وه کړې. د فرعون عسکرو به هغه کسان نیول چې د پخواني خدای امون په ملاتړ به په شخړو کې ګډون کاوه. هغوی د کشتیو په وسیله او یا له ځمکنۍ لارې کانونو ته استول او که به ښځې وي نو هغوی به یې د اتون کروندو ته د کار لپاره استولي چې هلته کار وکړي. خو کله به چې دغه ښځې او نارینه له تبسه تبعیدول هغوی به د شهیدو اتلانو په شان د کانونو او کروندو پر لور روان شول. خلکو به په ګلانو بدرګه کول، رکو به یې ورته کوله او جلاوطنه شویو کسانو به ورته لاسونه ښورول. ویل به یې موږ بیرته راستنیږو او د اتون د وینې په یوه برخه به پر ځمکه توی کړو او یوه برخه به یې د اوربشو د اوبو په شان وڅښو. خلکو به د جلاوطنه شویو کسانو داسې ملاتړ کاوه چې اتون ته له ښکنځلو سره سره به د خلکو د ملاتړ له ویرې ساتونکو د هغوی د وهلو جرأت نه شو کولی. عسکر پوهېدل چې که دغه کسان ووهي نو خلک به دوی ووژني.